راضي دي او مشتریان شکر دی ډېر راضي فرمایشات کوي څوک وایي وداسې وکړه څوک وایي داسې وکړه څوک وایي لاچي پکې اچوه څوک کوکنارو غوټۍ راوړې وایي سینه مې خرابه ده دا راته پکې واچوه موږ ورته ویل صحیح ده څه مشکل نشته دی بس چې څوک څنګه فرمایش راکوي هماغه شانې چې ورته تیارو نو څوک غوږ څکي څوک پیکه څکي څوک د غوا شیدې څکي او چې لرئ تاسو نو دلته خو چې تاسې ګورئ دغه هوټلې عموما مشهورې په شیدو چای او پراټو او سمبوسو باندې دي. خصوصا دغه کله چې ژمی شي یخني زیاتېږي د دې کاروبار هم ورسره ښه کېږي دا ګرمې پراټې او ګرمې سمبوسې چې بیا به تاسې وګورئ او شیدو چای دلته ډېر زیات بازار لري خلک ډېر راځي ځینې هم خلک راځي ډېر خلک دي یعنې یو ځینې راسي بس انډیوالان یا جلال آباد نه راځي موږ یې دلته راولو چې راځي داسې یو چای پخېږي خوراک ورکوي دلته دا راولو یې ډېر شوق سره او تاسو زیاتره د سمبوسې او شیدې به خورئ او بس همدغه کې ډېر خوند بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ستړي مه شئ ګران لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ سیلاب رتوال یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل ښار ارزان قیمت بازار څخه ګران لیدونکو نن راغلی یم دلته یو څو رستورانتونه دي څه ښایسته مزهداره شودې او پراټې او سمبوسې او نو نه پوهېږم څه شی او څه شی ورکوي نو موږ سره مل اوسئ لاړ به سو باندې هوټلوالان سره به خبرې کوو څو هېوادواله نور سره موږ سره اوسئ ګرانو لیدونکو نو لاړ به سو دلته یو رستورانت د نوم خو نه لري خیر لاړ به سو ګپ به ورسره ولګوو نوم پوښتنه به هم بیا وکړو استاده ښه یې خیر ده ورور عقلاري ده صحت دې ښه ده خیر ده شکر ده وخت لرئ یو 2 دقیقې خبرې ولې نه لرو هېوادوال ته م کول نوم نوم مې خالد دی او دا هوټل هم نوم لکه څنګه یو خالد په نوم ده او د خالد کونړي په نوم دی چې لرئ دې هوټل کې دلته مونږ شیدو چای لرو پراټه لرو غوا شیدې دي مقصد وروسته بیا فروشه ده ښه دي ګزاره کې شکر ده الحمدلله 2 میاشتې کېږي کار هم روان کړی دی خو انشاءالله رحمت پرمختګ کوو چې هم ښه دی خلک یې کار کې برکت واچوي او څومره مشتریان راضي دي او مشتریان شکر دی ډېر راضي فرمایشات کوي څوک وایي وداسې وکړه څوک وایي داسې وکړه څوک وایي لاچي پکې اچوه څوک کوکنارو غوټۍ راوړې وایي سینه مې خرابه ده دا راته پکې واچوه موږ ورته ویل صحیح ده څه مشکل نشته دی بس څوک څنګه فرمایش راکوي هماغه شانې چې ورته تیارو نو څوک غوږ څکي څوک پیکه څکي څوک د غوا شیدې څکي او 500 روپۍ باندې کیلو شیده راځي وطني شیدې وطني نور زه نه کاروم هغې خوند هم ذایقه داسې صحیح نه ده سبایي بس سهار نه تقریبا د شپږو بجو نه کار شروع کېږي تر د ماسخوتن د 9 بجو بس دا پراټه او شیدې چې شاید لري نو انشاءالله ولې نه لرو ښه ډېر لرو تقریبا د 7 کیلو شیدې زموږ وځي دا یې وښایسته بعضې هېوادوالو ویډیو ګوري کېدای شي دا بس نږدې دا د داخل مارکېټ سره یو نو مقصد دا موبایل مارکېټ چې دی همد دې سره یو چارېدو سره ملي مارکېټ ته بیخي مخامخ بس خیر اوسې ورور کېنئ تاسو باندې چای څکمه چای مې تیاره کړې ده ښه ښایسته چای ده د غوا شیدې دي او ښایسته چای ده چای اوس کې بیا به لاړ شي مېلمانې به خیر مشکل نشته دی مقصد چای مې ورته تیار کړی دی خیر راځم هېوادوال ته هم څه وینا لري بس دا ورته ویم چې راځي بس فرمایشي چای دی ورته غوا شیدې دي بسکوي نو ولې نه موږ خدمت کوو موږ ناسم او دوی ته یو دوی خدمت کوو ګران لیدونکو استاد سره هم خبرې وکړې نو ډېرې خبرې به نه کوم ورسره دلته کار هم لري نو تاسو بعض تصویرونه یې د رستورانت او د هېوادوالو وګورئ ګران لیدونکو بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم خواته مې ورور دلته د هوټلو ته راغلی ده او نه پوهېږم چای څکي یا چې بل ته ناست نو ورسره به خبرې ولرو
السلام علیکم. علیکم سلام، سلامونه او نیکې هیلې احترامات تاسو ته ستاسو د یوټیوب چینل ته. ودان لالا ښکلی نوم یم که هېوادوالو ته ووایې. امید ګلزار یم څنګه په چکر راغلی دی؟ هو په چکر راغلی وو یاران دلته خو چایخانې دي راغلي وو سار څنګه دوستانو ته د په تمه یا چای مای موسک ځئ؟ چای به یې وڅښل او دوستان خوا دې خوا ته ګرځي هغوی هم راشي بس داسې به ورو ورو ناوخته کېږي بیا زه پاتې څنګه ځای دی دا په نظر ډېر ښایسته ځای دلته خو ډېر خلک راځي چایخانې دي نو په ارزان قیمت کې همدغه چایخانې دي چې ډېر خلک دلته راځي او مشهوره ځای همدغه ځای دی بیا موږ هم یاران دوستان پلان لرو چې بیا راشو پارک دلته راغلو بس دا چای مې وڅښل چکر ته دا دلته د متنه مقامي بیروباري استاد یاست؟ شته دی سهار نه چې همدلته خلک راځي بس څوک چای ته راځي نور څه مصروفیت لرئ دې ورځې؟ هو مصروفیت لرو ډرایور د کارونو شکر د خدای د ډالر خو ارزان شوي تاسو د تیل موټر ته احساس شوی یا تغیرات راغلی نه؟ والله هسې خاص تغییرات خو نه ده راغلی ګورو نو بس کله یو ډالر که ښکته شي پوه شولې یو افغانۍ ورسره ښکته شي که یو ډالر جګ شي بیا شل افغانۍ ورسره جګ شي نو دغسې د تجارانو نه هم هیله کوو چې بس دغه ریټونه کنټرول کړي ځکه تیل سخت ګران دی او خلکو ته واره نه کوي د بیکارۍ کې کارونه هم نشته دي دونه نو خیر اوسې ورور مننه چې موږ ته هم وخت راکړه مننه چې بس راغلې خدای موږ راواله مننه ژوندی دی بس ټول هېوادوال ګله ګلزار اوسېږي ښه وخت ګران لیدونکو موږ سره اوسئ تاسو رستوران بعضې تصاویر وګورئ بیا به یو بل هېوادوال سره یا یو بل ورور سره ودرېږم او خبرې اترې به وکړو موږ سره مل اوسئ یو بل رستوران ته ماشاءالله ګرمې ګرمې پراټې دا دې پخوي نو لاړ به سو استاد سره به هم خبرې وکړو همداسې هېوادوالو سره هم نن ډېر خلک نو موږ سره مل اوسئ استاد ستاسو ښه یې صحت هم ښه ده رستوران صاحب تاسو یې دغسې چې د وروسته قسمونه دي. دا شکر ستاسو نو چې لرئ تاسو نو دلته خو چې تاسې ګورئ دغه هوټلې عموما مشهورې په شیدو چای او پراټو او سمبوسو پراټه او خصوصا دغه کله چې ژمی شي یخني زیاتېږي د دې کاروبار هم ورسره ښه کېږي دا ګرمې پراټې او ګرمې سمبوسې چې بیا به تاسې وګورئ او شیدو چای دلته ډېر زیات بازار لري خلک ډېر راځي مینهوال یې زیات دي موږ د موال راغلی وه ډېر لرې لرې ځایان نه دلته راځي او راځي د ډېر لرو ساحو نه د کابل د هرې منطقې ډېرې مشهورې دي د ډېر وخت نه دلته تقریبا څو کلونه دلته دغه هوټلې فعاله دي او همدغه پراټې پخېږي سمبوسې پخېږي نو خلک د ډېر لرو ځایونه دلته راځي دا څنګه دي پروژه ده ما خو چې وویل څنګه چې یخني زیاتېږي ژمی راځي د دې پروشات هم زیاتېږي بل دا داسې دی چې قیمت یې کم دی ارزانه دي په 10 روپۍ یوه پراټه او په 20 روپۍ ورسره یو ګیلاس چای نو هر سړی هم چې کله بازار ته راوځي دوی راځي چې دوی خامخا د دې خوند وګوري او خپل شوق پوره کړي او اسانه ده راځي هر څوک نو څنګه تاسو چې لرئ بغیر د دې ترڅنګ سمبوسې پخېږي هغلته او همدارنګه نور خوراکونه هم شته رحمان جانه تاسو وایي په سمبوسو تصویر هم واخلئ ښه استاد نور ترڅنګ یې دلته ارزانه خوراکونه یې دلته ځکه چې مخکې چې وویل دلته چون داسې خلک چې راشي چې هر سړی ورته رسیدګي وکولی شي غریبانه خوراکونه دلته زیات دي نو بیا د شنه سبزي دال ماش دي همدارنګه چرګ کړایانې هم ورسره پخېږي او خو تورې چای دې ډېرې زیاتې مشهورې دي لاړ شو نن هېوادوال سره خبرې وکړئ تاسو اجازه به مهرباني وکړئ تاسې واخلئ د خلکو نظریات واخلئ همدارنګه تاسو کولی شئ استادانو سره دې اړه وغږېږئ چې دا چې څنګه تیارېږي د چشنې تیارې هغه مواد کوم څرنګه استعمالوي هغه ټول باید ځان ورسره مننه استاد او که څه پیغام لرئ کامرا په خدمت نو خوشحاله یو چې تاسو دلته راغلی ټول وطندارانو ته هم دغه پیغام دی چې راشئ دلته کښېنئ خپله خوشحالي وکړئ او موږ په دې خوشحالېږو چې د خپلو وطندارانو ښه خدمت وکولی شو هغوی له خوشحالي وکړو تاسو په اجازه استاد ښه یې راری ده خیب فضل دی الله مبارک وطن ګل
وطن ګل لالا څنګه دی کاروبار شکر دی الحمدلله چې جوړوي تاسو بس فلحال خو اوس لګیا یم کډیانې برابر وم بیا د المال برابر مشتریان راضي دي کړایي دا ښه دی شکر دی راځي نو څه پیغام لرئ کامران په خدمت زموږ دا پیغام ده چې په ځوانانو تعلیم وکړي خپل کارونه وکړي نشې ونه کړي راسي رستورانت ته یا نه رستورانت ته راسي موږ یې په خدمت کې وخت د کار هم د مزاحمېږم نه زه به اعلان لاړ شم بعضې هېوادوال سره خبرې کوم ګرانو لیدونکو موږ سره اوسئ ما ویلې لاندې ځو بعضې هېوادوال سره هم خبرې کوو نظر به یې واخلو سر څنګه د دې جو خوراک په زړه یې ده نه ده نو دلته مې یو ورور هم ناست ده دوی سره به هم خبرې وکړو موږ سره مل اوسئ ورور ښه سلامونه جوړ بخیر وروره ښې خیرت ده شکر علیکم السلام محمد رحمان مې نوم ده د پکتیا ولایت یم نو څنګه نن راغلی انډیوالان سره په چکر والا مو خو هر ماښام راځو دلته بس چیته راځو او سموسې ده یعنې ډېر راځو هر ماښام موږ راځم دلته د دوستانو مې یعنې ډېر خوند کوي هر شي کې یو ذایقه ده یو لذت ده ډېر خوند ده کوم چې نه راځئ تاسو موږ همدلته کورونه دي دلته ارزان قیمت کې خو ډېر لرې ځینې هم خلک راځي ډېر خلک دي یعنې یو ځینې راسي بس انډیوالان یا جلال آباد نه راځي موږ یې دلته راولو چې راځي داسې یو چای پخېږي خوراک ورکوي دلته دا راولو یې ډېر شوق سره او تاسو زیاتره دا سمبوسې او شودې به خورئ او بس همدغه کې ډېر خوند او نور چې لري دوی تاسو په زړه او هر څه لري یعنې د خوراک باره کې که وغواړې دال لوبیا یعنې هر څه دوی لري هر څه چې تاسو وغواړئ هغه دوی درته تیاروي مثال ورکړئ او غرمې ډوډۍ هګیداره پراټې هر څه او هګیداره ډېر خوندوره ده تاسو چې یو ورې وخورئ بیا به انشاءالله تاسو هم راځئ یار انشاءالله امتحان به کوو موږ ولې نه بس ما همدا پیغام داسې ده چې همیشه باید ژوند کې چکر ډېر ښه وي د ملګرو سره کېناسته ملګرو سره جګېده ځکه نور خو موږ ته د وطن حالات تاسو ته هم ژوند کې یو انډیوالانو سره یو جې ته تلل چکر وهل دا ډېر ژوند کې یو مثبت شی نو دغه هیله لرم ټول نه چې بس که انډیوالانې ملګري نږدې را دي سي درته د چي نه دې خوند واخلې د سموسو نه یعنې د خوراکونو دې خوند واخلې کور ودان انشاءالله اوس تاسو کورم ودان چینل هم دربار په نوم ده نو خیر ما همکار به دلته لینک درکړي چینل ګرانو لیدونکو نو ورور سره هم خبرې وکړې او دوی ماشاءالله انډیوالان څو دانې راټول شوي دي او موږ همیشه راځو تاسو موږ راتلی ارزان قیمت هم د دوه چارایي نه لږ وړاندې راسئ همدلته څو رستورانتونه دي ښایسته ښایسته خوراک ورکوي نو زه به مې همدلته خپرونې ته پای ورکړم او بلې خپرونې چې سیلاب غواړي ستاسو په ګرانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو به الله سپارم او تر بلې خپرونې ښه وخت